مختلف پروپاګانډې مو شولې. ستاسو رایه ده جی ستاسو رایه ده چې سره پر ادا کړي. نه مو خو ایز مشر ستاسو نه تاسو نه زه دا وایم زما خو دا رایه ده چې اعلانات وکړل. زه دا نه وایم اګین سوال نه کوم. ما مطلب دا دی چې بار خلک په پټ پات د جماعت مخ ته غي څه وایي. ستاسو سره رایه ده زمونږ هم دا رایه ده چې کومه تا ویله چې دا څه دي اخر یو امیدوار ولاړ دی چې څه وایم وروسته یې وایم خو اوس لږ ټایم پکې شته اوس یې نه وایم. ته ماته ووایه د کوم قانون تحت دا امیدوار ته سکیورټي نه ورکوي. ملګرو دا و ګل ظفر کوم چې باجوړ سیمې سره تعلق دی او په دې چې کوم الزامات لګي هغه هم ستاسو وړاندې دي خو د دې کم پیغام او کومه وینا چې راغلی وه هغه هم تاسو واورېده چې څه وایي د دې واقعې په باره کې د ریحان زیب باره کې. تاسو سره ما په تیر شوي یو ویډیو کې شیر کړی وو کم انور زیب چې دی داسې کم الزامات چې لګي نو که موږ وګورو ګلداد خان دی انور زیب دی ورسره دا ګل ظفر دی په دیو باندې خلک لږ نیوکه کوي او داسې ګڼي چې آیا دا څه چې شوي دي د دیو پکې څه ناڅه کردار یا څه لاس شته. نو د هغې په نسبت سره کم د انور زیب ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړی وو انور زیب په یو ځای کې تقریر هم کوي چې یو کس پې راشي او هغه ورته څه خبرې اترې وکړي هغه هر څه ما تاسو سره شیر کړي د هغې وینا ته ضرورت نشته خو را به شو ګل ظفر آیا ګل ظفر په دې کې څه کردار شته او که نه. نو که موږ وګورو د سوشل میډیا د لارې ما چې کومې ویډیو هم اپلوډ کړي په هغې چې کوم کمنټس کېږي نو هغې کې هم صرف ښکاره دغه وینا کېږي چې آیا حکومتي څه ادارې به یا به دا خلک لکه اوس الله خبر چې څوک دي خو داسې خلک الزامات چې دي هغه دا لګوي نو زه هغه خلکو ته پیله ووایم چې آیا په چا باندې داسې ډایرکټ الزام هم مه لګوئ. ستاسو سره څه ثبوت نشته چې د هغې په نسبت سره تاسو یو کس هغه الزام ولګوئ وایي چې دی دا کار کړی دی حالانکې بس دا سړي یو خپل سوچ دی او دغه سوچ مطابق را لګي په هغه سړي باندې الزامات او خپله وینا اتره پسې هغه کوي. نو داسې چل مه کوئ چې په چا کې څه وي نه هغې باندې داسې الزامات مه لګوئ. انشاءالله نور ویډیو به هم تاسو سره په دې حقله باندې شیر کوو چې نوي معلومات څه راتله هغه به تاسو سره مونږ وار په وار شیر کوو. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو.